هغه په دې احساس ډېره خوشحاله وه چې که د خپل ژوند د تن په صحرا کې کوم شین بوټي او اونه نه لري چې دا یې په سیوري دمه شي، خو نن هغې یوه داسې ونه ترلاسه کړې ده چې د هغې د خورو ورو څانګو په ګور تور سیوري به هغه ټول عمر په ارام وي. او دې خوشحالۍ او دې احساس د هغې د خپل ژوند محرومي نن د خپل ذات د کرښې نه بهر کړې وه. کله چې د هغې د لیورزي چنغلې په ډېره مینه د هغې سره په فون خبرې اترې کولې، د دې ماشومې جینۍ په خبرو کې د هغې دپاره ډېره مینه او همدردي وه. ته خفه کېږه مه، ځان یوازې ونه ګڼئ، زه به هم ستا لور یم. او په دې دلاسه د هغې د ژوند د سکورې ماڼۍ ته لکه چې چا مضبوطه ستن ودروله. نن هغې ته د څو ورځو دپاره بل ځای ته تګ و. هغې خپل سفري بیګ سمولو، د سفر د ضرورت هر شی یې را یادولو. نن د ګلالۍ له خوا د هغې په موبایل بیا بیا پیغامونه راتلل. هغې ته را یاد شو چې لږه شیبه آګاهو هغې ګلالۍ ته د خپل سفر او روانېدو ذکر کړی و. اوس ګلالۍ د هغې لپاره ډېر فکر کوو چې چېرته یو ضروري شی ترېنه پاتې نه شي. د هغې زړه نور هم خوږ او مضبوط شو. زما دپاره د اوس نه دومره فکرمنده ده. بس دا احساس د هغې دپاره د هرې خزانې نه زیات قیمتي و. د سفري بیګ د تیارۍ سره سره د ګلالۍ د پیغامونو لړۍ په دوام وه. او هغې ته دا خبره معلومه شوه چې ډېر د سفر د ضرورت څیزونه هغې ته د ماشومې ګلالۍ پیغامونو هم را یادول. اوس د هغې بیګ بیخي تیار و. هغې خپل بیګ ته قلف لګولې وه، خو د ګلالۍ د پیغامونو کڅوړه لا هغه شان ډکه وه. او نن چې د شپې څنګه په کټ څملاستله، نو هغې ته د ټولې ورځې خپله منډه تړله او د سفري بیګ د تیارولو کیسه را یاده شوه. د ګلالۍ په مینه او محبت د هغې خور ور زړه او وجود ډېر په سکون راټول شو. دا هر څه به تاله بیا زه کوم ښه، خو چې درشم. د ګلالۍ په دې شوخې خبرې هغې په وړومبي ځل په بړق بړق وخندل، او چې په دې ناشنا خندا د هغې د ژوند ملګري د هغې په لور په سوالي سترګو وکتل، نو هغې ورته ټوله خبره وکړه. د ګلالۍ رالېږلي یو پیغام یې ورته واورولو. د هغې د ژوند ملګري هم په دې مینه ډېر په تلوسه خپل کور ته د ګلالۍ د راتګ د خوشحالۍ په احساس خپلې سترګې د خوب دپاره په آرام سره پټې کړې. د یو داسې خوب د حقیقت په بڼه د ثابتولو دپاره د کور ټول لوی واړه نن سبا په یو منډه و. د احمد واده او کور ته د ګلالۍ راتګ ورځې د شمېر پاتې وې. د احمد د واده اوازې د احمد چاچي په لستوڼو په ګډا کړې وه. ښځې خاوند خپله ټوله مینه او منډه د دې خوشحالۍ په بنیادونو کې لکه د پولادو ګډه کړې وه چې په دې کور کې د ژوند د دې نوې خوشحالۍ دا وداني د ټول عمري ژوند د بنیاد مضبوطیا وګرځي. ټولو د ګلالۍ د هرکلي دپاره نوي نوي بندونه تړلي وو. هر چا تا ګڼله چې د دې خوشحالۍ مېرمن په خپلو ښایسته لاسونو ښکلي فکر د دې کور ټولې رشتې هماغه خپلوۍ خپلې سینې ته لکه د مور رانږدې کړي. د هر وګړي محرومۍ په خپله مینه او خدمت له منځه لرې کړي، او ټول د یووالي او امن په ښایسته تار کلک وتړي. او بیا هغه ورځ هم راغله د احمد مور پلار د احمد تره او چاچي چې احمد یې د دې کور او د ژوند د مینې یوه شریکه خزانه ګڼله. د هغه په سر د واده سهره وتړلې شوه. ټولو خندل، ګډاګانې او اتڼونه وو. په دې هر څه کې د احمد تره او چاچي داسې برېښېدل لکه چې احمد د هغوی د تن او بدن نه زیږېدلی اولاد و. ټولو راغلو مېلمنو به د احمد د واده وړومبۍ مبارکي د احمد چاچي ته ورکوله او وروستو د احمد مور ته. ګلالۍ اوس د ژوند د ښایستونو سره د احمد د ژوند په ملګرتیا کې په هغه دورشل قدم کېښودو چې ډېرو محرومو او نیستو به ترېنه د هیلو او امیدونو د نوو نوو خوشحالو هیلې اخیستې. د ناوې عزت او خیال ساتل ټولو خپله لومړۍ ذمهواري وګڼله. د مېلمستیا او دارومدار ورځې د ګلالۍ په ډېره مینه سرته ورسېدې. ژوند د دې نوې خوشحالۍ سره په خپله
زړه بڼه بیا روان شو. ګلالۍ د کور په کارونو کې دلچسپي اخیستل شروع کړي وو. د چاچي ورکوټي کور او د استوګنې ځای جدا و او د ګلالۍ کوټه د چاچي کوټې سره څنګ په څنګ وه. اوس به چې څنګه ګلالۍ د خپلې کوټې نه بهر راوتله، نیغه به ښکته لاړه او د کور په کارونو کې به یې پښې لاس اړم کړل. هغې ته به د ګلالۍ هغه ټول پیغامونه بیا بیا رایاد شول چې د واده نه مخکې یې هغې ته رالېږل. هغې به په کږه ملا لکه د مخکې په شان خپل د کور کارونه اوس هم کول. هغه په دې تمه وه چې ګلالۍ به د دې څنګ ته کله راځي چې په ډېره مینه یې د لاسو نه جارو واخلي. پرېږده چاچي، اوس خو زه یم که نه. خو د دې تمې او عصري مور خو د خاورو لاندې شوې وه او چې د خپل ژوند د وجود د تنهایۍ احساس به وزورله، نو ستړې ستړې به د خپلې کوټې د وره سره په اچولي کټ کې به خوره وره پرېوته، یا به لکه د ونې د مات خاښي راوغورځېده. د ستومانۍ لنډې لنډې ساګانې به یې راښکلې او چې د قدم په ښکالو به یې سر راپورته کړو، نو ګلالۍ به یې په ترس په یوه منډه د کوټې مخې ته په تلو ولیده. د هغې په سترګو کې به بې واره د اوښکو ډنډونه راوځلېدل. اوغلې غوندې به یې د خپلې لوپټې په پیس کې وچې کړې او بیا به په ورو شان راولاړه شوه. ملا به یې په ګرانه نیغه کړه او د خپل ژوند په صحرا کې به خپې بلې خپې روانه شوه.